د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د شاغاسي کانال د پاکولو د چارو پیل. دغه کانال چې لسګونه کیلومتره اوږدوالی لري د 7 میلیونه افغانیو په لګښت د ډي آی دفتر لخوا د دې ولایت د پنج آمو سندیزي حوزې په همغږۍ پاک کیږي. تقریبا د 7 میلیونو یا 7 لکو روپو په شاوخوا داسې تقریبا اندازتاً داسې دغونه په لګښت باندې موږ د دې کانال پاککاري دلته شروع کړله د ډي آی مؤسسې له طرفه. دې کانال کوم چې 70 کیلومتره اوږدوالی لري او 50 فرعي ویالې لري، 1,20,000 جریبه ځمکه دا خړوبوي. دا کانال په بد حالت کې ده او ډېر رسوبات کې جمع سوي دي. هر کال دې ته یو نه واخله تر 1.5 میلیون متر مکعبه پورې رسوبات ننوځي. په ورته وخت دغه کانال د پاکولو د چارو په پیلېدو سره سم د یادې ولسوالۍ کروندګر او اوسیدونکي خوښ شوي دي او ترڅنګ یې ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دوی په دې برخه کې د اسلامي امارت د مسؤلینو هڅې او پاملرنه ستایي او د دې کانال پاکول په دې ولسوالۍ کې د کرنې د لا پراختیا لامل بولي. چون دغه بیخي ډک سوی او تاسې خپله وینئ دا کانال بیخي ډک سوی او په دې کې ډېر کارونه وو. د دې انجینرانو نه چې راغلي کور یې ودان. ډېر خوشحاله اوسو چې دغه پروژه تکمیل سي او خو دا نار پاک سي او بل موږ ته د کار زمینه مساعده سي، روزګار هم په مخ کې لاړ سي او بل د خلکو ته دا شاید نارې ورته پاک سي دا کانال. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د چاردرې ولسوالۍ د کندوز ولایت یو له ډېرو حاصلات لرونکو ولسوالیو څخه ده او د دغه کانال څخه په زرګونه هکټاره ځمکه خړوبیږي.